دا یو خور سوال کړی دی چې ما مونځ کوو مانځه ته پاڅېدم وایي چې ما مونځ کوو مانځه ته پاڅېدم او دا قرآن مې په المارۍ کې کېښو نو بیا چې مانځه نه بعد زه رالم او ما المارۍ ورکولو کړو نو قرآن کته په ځمکه پروت و یعنې دا کوم ځای کې چې ایښو دی تاخ کې د هغې نه راولېدلی نو وایي چې د اوسه پورې زه د الله نه بخانه غواړم خو دا زړه مې مطمئن نه دی هر مانځه نه باید توبه وباسم نو زه څه چل وکړم الجواب د الله د کتاب احترام دا په هر مسلمان باندې واجب دی په هر چا باندې واجب دی او په دې باندې د علماو اتفاق دی چې څوک د قرآن سپکاوی کوي قصدن نو په دې سره دا سړی کافر کېږي خو دا خبره ورسره یاد ساتئ چې الله سبحانه وتعالی رحم او کرم دی چې دا امت په خطایي سره نه رانیسي په هیر سره نه رانیسي زور زبردستی په چوي چې هغه نه رانیسي لکه سوره بقره کې هغه دعا ده ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا یا الله موږ مه رانیسه که زموږ نه څه هیر شي یا رانه خطا وشي حدیث کې راځي په صحیح مسلم کې دا حدیث ته وي الله وایي چې قد فعلت دا دعا ما قبوله کړې ده نو دا الله رحم دی په موږ باندې چې موږ نه یو کار هیر شي په هغې هم نه رانیسي او یو حدیث کې هم دا راځي چې الله په داسې خبرو سړی نه رانیسي یا به چا زور زبردستي وشي نو دا قرآن چې د خور نه ولیدلی دی نو دی خو قصدن نه یې راولېږولی نو ځکه دې دلاسه په دې باندې څه ګناه نشته او الحمدلله دا د دې خور اوچت ایمان دی د قرآن سره محبت دی چې اوسه پورې دغه تپوسونه کوي او دا یو ادب او احترام دی د قرآن چې زړه نه خبره نه وشي ګوره شریعت موږ ته دوه خبرې خوري یادې که یو ده چې ګناه وکړي توبه وباسه صحیح شو که نه هلته شریعت دا خبره هم خورې ده چې د وسوسو نه ځان لرې ساته د الله د رحمت نه به نه ناامیده کېږي اوس دې خور نه د قرآن چې راویدلی قصدن عمدن خو نه یې راچولی خو شیطان په وسوسو کې ورچي دا ژوند وله تنګوي چې دا به څه کېږي او دا به ته د قیامت پورې د الله له څه جواب ورکوې او څه به وی او څه به نه وي نو دې سره دا د خپل ژوند تنګوي او داسې نه ده پکار بلکې په زړه کې دا خبره دې راولي چې الله به ما بخي او په دې به الله ما نه رانیسي ځکه چې دا کار ما قصدن نه دی کړی